ابوبکر صدیق نه چې په کوم ورځ بیعت شو نو مازیګر صادر په وګا چولې وي او بازار ته روان. حضرت عمر په محاوره چې چرته روان وې دا صادر خرڅومه چې بیګاله بال بچله سوړه موړه راوړم وره سار ته بیعت شوه دی د ټوله مکه او مدینه خلیفہ شوه دی او مازیګر صادر پوګا چولی او بازار ته روان. ابوبکر صدیق چې چاله به د خدای سلامونه راتله د اسمان نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمې ټیم کې کور ته ورغه. ابوبکر ورته وی څنګه به وخت رااله خیر خوده ویل الله جواب راولېګلو چې په دې ټکی لار شو ابوبکر ته زما سلام وایي. ابوبکر امیر المؤمنین شو او صادر پوګا چولی دی او بازار ته روان دی صادر خرڅي. حضرت عمر ورته فرمایل چې تا خو نه خلکو بیعت کو امیر شوې اوس خو به ته د امارت کار کې نو دا ویل نو بال بچله به روټۍ نه ګټم ویل راځه بیت المال ته راوستو او بیت المال کې نامې ولیکلې چې دا ابوبکر صدیق د کور دومره کسان دي او ار ورځ به په اوړه د سړی په سر د کور ته دي په اوړه. چرګان بسم رضی او غوښې بسم رضی او میټیایانې بسم رضی او صاحب دا د ګلونو ګنټې په کاغذ کې نیولې وادل روان دي. وای وای کاش کې چې زه د اسمان تندر وې چې تندر وې او ناګهانه مې در باندې راغله زوالي وې. هغه ورځ یو جلوس را باندې تیر دی د خدای خبر چې دا د کم ځای وي دا ډکه سبل قسم غوسه راغلی ده دا هم د چا ښځې وې که ډولکې غږېږي او سړی نشته ورسره ټولې ښځې دي او لاسونه پړکۍ لګیا دي. ګړچونه درکۍ لګیا دی خدای بله شپه د شپې په 3 بجې ګړچ درکړی دی او پرونې د غرمې ګړچ درکړی دی او درته ښایي چې پوه شئ ګوره خو یو ګړچ بی او ګړچ سره به دنیا په بل اورېدلي کولی شي که نه. بیا به زه تا ته ووایم چې اوس هغه ښځه دې تا خلاص کړي چې تا په موټر سایکل بربنډه ګرځوله بیا به درته ووایم. نو عزیزانو عرض داو چې په اوړه د امیر المؤمنین کور ته به د ورځې ځي. یوه ورځ ابوبکر صدیق بیبي ویلې عمر صدیق اکبر ته چې انار ته مې زړه شوی ویلې بیبي ما سره خو پیسې نشته چې انار درته راوړم خو ته یو 8 ورځې په نیمه خېټه روټۍ وخوره په نیمه خېټه او هغه اوړه جمع که اب زه خرڅ کم او په هغې به بیا تاله انار راوړم. 8 ورځې د امیر المؤمنین بیبي په نیمه خېټه روټۍ وخوړه اوړه ابوبکر له ورکړه چې دا اوس خرڅ کوه ماله پې انار راوړه. هغه اوړه یوړه او بیت المال کې بیا داخل کړه.
ویل دین پس به زما د ښځې په نوم باندې نیم پوړه راځي. چې مازدیګر راغی کور ته وی غنار دې رانه وړو؟ وی نه. وی هغه وړه مې بیا بیت المال کې داخل کړه او ستا په نوم باندې به نیم پوړه راځي. داسې معلومیږي چې ته په نیمه خېټه هم ګزاره کولی. اوس دا خلک هم وګوره مونږ هم وګوره. مونږ ته وګوره او دوی ته هم وګوره. اوس د جنت ټیکداران به دا خلک وي او که د جنت ټیکداران به مونږ خلک. عزیزانو بیا امام حسن او حسین نا جوړه شوي ماشومان. حضرت علی او بی بی فاطمه درې روزې ومنلې. چې کدا خدای جوړ کړ نو موږ به درې روزې نیسو. خدای جوړ کړ دې روزې شروع کړ. چې ماښام شو درو جماعت ټیم شو حضرت علی چرته کجوري مجوري پیدا کړي. په دروازه کې आवाज چې مسکینه ما او ډېر غریب یو بل مرګره دی د خدای په نامه. هغه جماعت چې بی بی فاطمه حضرت علی ځان له تیار کړو ټول رو جماعت اوچت کړو هغې له ور بار په دروازه ټول ورځ روزه دی نیولې وه او ماښام ټول رو جماعت هغې ته ورکړه. سبا له بیا په نهار روزه سبا بیا ماښام چې څه تیار کړه کجورې او سټوان وغیره بیا आवाज وشو چې یتیمان یو اوږي یو. بیا حضرت علی ټول رو جماعت اوچت کو بیا هغې له ورکړه. په درېیمه شپه بیا روژه شوه. چې بیا روژه شوه بیا چې روژه ونیوه او ماښام یې تیاری وکړو بیا اواز وشو په دروازه کې چې اسیران یو ډېر وږي یو. بیا ټول رو جماعت یې اوچت کړو هغې له مړه د چا پلار خو به داسې وکړي. خدای پر راستای چې دا په خلوتونو کې ناستي که دوی یې موږي. ورته به وایي ځئ ورک شئ مونږ خپله روژه نیولې وه نن تاسو له در قرآن راغی چې ویطعمون الطعام علی حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قرآن راغی آسمان پیغمبر ته وی حضرت علی او بی بی فاطمه دا واقعا وکړه او بیا ورته وایي چې انما نطعمکم لوجه الله دا روټه هم ګوره خدای د پاره درکړې ده مسکینا و یتیما و اسیرا چاله
مسکینانو لا، یتیمانو لا، اسیرانو لا. نو عزیزانو متقی چاته وای چې هغه د خپل خولې نه نوړی وباسي او د بل خوله کې وایي. دې ته متقی متقی دې ته وایي یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جی او من شات میں پکار اوس په دې مدغه کېږي مونږ نه څوک څو غواړي روپای پکې لټای کله له سلوټ راووت ناغه ته وای معاف کا اورې نشته خدا لوټ ورکا کنه کور دی وران دا دله لوټ ورکا رسول الله سړی ته وای چې من شات ته پکار دی وی چاو ورشه حضرت عثمان ته وای چې ما ته من شات پکار. حضرت عثمان ته ورغه جی رسول الله را لګلې ما یو من شات په پکار لیکن قافله را روانه ده اوس به تازه شات راشي. قافله چې رااله ساروان ته وای حضرت عثمان چې دې سړی له یو من شات ورکا. پیغمبر را لګلې د ډېر وخت وشو چې نه ویجید دې بار د وښ نه کدا من شات کم کمانو بیا خو به هغه بار نه ټینګېږي په یو خوا سپک او بل خوا دروند وی چې بار نه ټینګېږي د وښ ټول بار ولا ورکا. ویجید د وښ بار به دې وړي څنګه وی وښم ولا ورکا اوخم ولا ورته وی جی دا اوخ داسې دی چې د دین 200 خان ټول د پسې رواني کده د مخ نه لري کې دا نور خان بیازینا ول دا اوخ بار هم دل ور کړی دی او چې دنه بغیر دا قافله نه وي پړې ته واغسته سړی لور کو زړه قافله ټوله بوله. دو سو خان ټول ور او بل کیسو مسلمان نه یو مونږ مسلمان یو مسلمان مونږ د پښورونه یو پښو ترغه پورې شیخ چې په مګو نه پی ننو ګورئ چې د دنیا سرمایه او د دنیا خزانه د چا په لاس کې تا په پاکستان کې سال جوړ کړي ننستا د ملک نظام او تعلیم لا داسې صورت جوړیږي داسې صورت چې وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات نه داغه د بیبیانو نه دا کومه خزه خوا تشوا غاجی مهدر ها ایدی والا خزه داوی د پیغمبر د خزو نه خوا اوس دا رنگ جوړیږي لګیا دی قرآن مضامین
د نصاب تعلیم نووي لګیا دي. نن دا رنګ ستا په ملک کې جوړېږي رہی. پرون در باندې پرانا ورځې درې راکټې راوغورځېدې، دا یې درته وښودل په هر رنګ چې شوي وي. تمامت غړی سره هم دوه راکټې راوغورځېدې او په ګوره قبرستان سره د سی ای ډي په چوکۍ هم یو راکټ راوغورځېد. پرانا ورځ دغسې پرانا ورځ به پوی هم نه یو غړم به شي او د اسمان به لاندې راشي. دوی ورته صاحباله اله وایي ناکهبندي وکړئ، بیګا پولیس ګرځي ناکهبندي وکړئ، راکټ یې راغورځېدلي ناکهبندي وکړئ. مال تاسو مارغان یې راکټ خو د پاس نه راغورځېږي، مارغان یې چالو ځای پاسو ګورو یې چې راکټ خو ځان دی راغورځول. دا دبلدینان چې دی په سړکو ګرځي سړي لټوي چې راکټ خو ورسره نشته. راکټ نه دی، دا تنبیه درکوي الله. ما درته ویلي چې د دنیا د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده. الله انشاءاللہ امریکا هم تباہ کوي لګیا دی. ایران ته اپیل کړی دی امریکې ایران ته چې په دې بغداد کې مې مدد وکړو، د حکومت بحال کا چې زما ځان ته خلاص. نه په دنیا د خدای دعوه کولو والا هغه نن ایران ته اپیل کوي چې هله په دې بغداد کې زما ځان خلاص. ما چې یو خبره کړې وه هغه دروغ نه وه چې 15,000 ملایکې چې د بدر جنگ ته نازلې وي هغه اسمان ته نه دي تللي، همدلته دي. تاسو به وګورئ چې الله به د یو یو ورمېږ ماتوي. نن مونږه دومره اهمیت ورکړی دی بی دینو له کافرو له چې د هغې خبره د خدای نه اوچته ګڼو. زما په خدای قسم دی دا په دې المارو کې چې خاورو لاندې دا کوم کتابونه پراته دي او دا قرآنونه پراته دي، په دې کې وګورئ چې دا قانون به په تاسو باندې په قیامت کې څه کوي. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر بدا اللہ پدر کی دعووں کی چه پروردگارا دا زما قوم چه دے ستا دا قرآن پٹھو کو لوبو باندنی والے ہو دا ورطا ٹوکے و لوب اخکارے دا دے قرآن ریٹ بدر باندے پا عدالت کی نن تاسو قرآن نسا جوڑ کری زانونو نم سے جوڑ کری کٹا کئی سرونا او داوائے یار وقت چی اللہ زما سر ار وقت تاتا ٹکتے خدایا مانا خسپیم خدے کل کل دا خبر کون چې د بجلیګر مولانا خسپیم خده
سپی سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به د ذره ذره حساب کیږي. دا چې ورشي او پیش شي او عملنامه در سره وكل انسان الزمناه طائره في عنقه الله ورسل تبا خپل خپل عملنامه په غاړه کې ځړوي او بیا به ورته څه وایي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اولولنن دے دا د خپل زندګۍ هسټري بدال استدر تنن کافی دی نو دې چوللی نو هاي आवाज بو کی چې لم اوت کتابیا کاش چې دا کتاب همال را کړل نه او چې خوي نو आवाज بو کی د معاشر خلق تا چې ها امقرؤ کتابیا راشي خلق زمانہ عمل نامه وګورئ. نو عزیزانو دا وخت داسې کې را روان دی داسې پوی بم نه وي ګلز بش خو خدای ته وګورئ نن دا پاکستان بټول تبا کیږي د ښځو د لاس ښځو هغه حال جوړ کړی دی په پاکستان کې چې پناه په خدای هغه حال جوړ کړی اوس ښځو ته وګوره پتلون سټایل پرتګونه جوړ کړی پرون به مخې ته یو ښځه تېره شوه د پنسول چې لا یو داسې پاپړ کې جوړ کړي مې لا نوی پر درشن میں پرونو کو نازیزانو متقی دغه ته وایي لکه ابو بکرو متقی دغه ته وایي لکه عثمانو متقی دغه ته وایي لکه عمرو متقی دغه ته وایي لکه علیو یا صحابه کرام یا ائمه مجتهدینو دا متقیانو پام کوي چې په دې منځونو او په دې ټتو پتو باندې ځان ته متقیانو نه وایي کله مال سخا درکې نه و چې ځان ته متقیونه اور څومره عمل دي چې روپۍ کې شپاره ثاني ټیکي او د مال سخا درکې نه و تو پر روپئے کی ٹیڑھی پیسہ متقی نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بل صفت د متقی هغه دی چې ما کم مال ورکړی دی هغه د خدای په لار کې خرڅ کړه داسې خلق تیر شوي دي زما په یادو کې چې څومره مال به ورسره پر روپئے کې سلور نه به پزان خرج کولې او 12 نه به د خدای په لار کې خرج کول نن وګورئ عزیزانو دې جمعات نه چې غیر چا پیر کم خلک اوسېږي داغي کورونه او داغي بنگلې مو ګورئ او دا جمعات مو ګورئ دا خلق چې کومړ شي سبب د جګر مولا وي دا ډېر لوی متقی زکه منځونه به ډېر کو نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نورو وے
नमाजा तेरा स्यापा करल तेरो ज़ात नूरो हलाल हलाल भी तमीज नहीं की थी रोजा की करो दगा मुंज पता डेर डेर वीरू की और दा रोजा दे डेरा डेरा पता हो जाड़ी दा हलाल और दा हराम तमीज दर की निश्ता नो रोजा मुंज बदे संग कबली अजीजानो दे तो सोचो कई दासे द पोय मचे जमा दी जुमात त सुमर कसान राजी कर दा असे दे चस्को मस्को ल राजी ना दा द सोच खबरी दी पदे सोचो कई कि जमुन अंजाम बदसई यो आखिरी टिके वो रहमान बाबा पे यो कंदा के प्रोत थे यो ला से सर लांदी खेदे यो ला से पसंदी खेदे चादा से वो खजोलो जिसके और तदा से वो कहता वर्तवई खबर नयम चेरा वस्तम लकमा उस मुंग तस पता जी मुंगे कम देन राव कम देन राव खबर नयम चेरा वस्तम लकमा उसमें कम तरफता स्तवी जिद्रुमा नहीं खबर तेरा वस्तम का कम देना गलता और दे देना बमें कम देता रहा नहीं मिसाल में संग दे लकड़ुम चुलास दबल पऊगा कीगरी लकड़ुम चुलास दबल पऊगा कीगरी इस जवर बड़ा नहीं मालूमा मिसाल में दा से दे लकड़ुन रुन से दबल पे गला सीखे और आवानी और ता पता नहीं लगी चेप कता में कुछ ही हो कबारा में थे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ना यो सड़ी तपोस को चे दा कबर मामले चला दा जमा ख्याल के न राजी अगर तेल बचिया खबर दादा चे दा खुद पर ख्याल के राजी का न चे जब औरजी मड़केगा दा खुदार चा यकीन दे चे जब मड़केगा वे चाओ वेदा दिन पर ख्याल के राजी जमा पर कबर के लान दे पजमका के खाई वे चाओ वे बस जो मड़म से ख्याल दे सही दे चखाख दे की ओम ख्याल दे सही दे आमख की जसकी ही अब अब्याल तपस्तर हुए गोरे पवाना या पर दलील बांधे स्था पर समझ के नाराजी नो अवशोब अल तपस्तर हुए गोरे नो अजीजाना दाब सड़ी ईमान हुई और दाब यकीन हुई जब औरज दा से दुनिया का जमा चामाली दले न और दा खबरा अजीजान दा अबू बकर उन सड़ी करे हो अबू बकर अब इंसान हो द आसमान नबी अलैहिस्सलाम रातला द आसमान जो वफात के दो लूरी और सरनास्त हो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तवसियत कई विच बचा
چې زموږ شمه نو ما ته به نوی کفن نه راغونډول. وی چې ولې؟ وی نوی جامې ژوندي اچوي د زینت دپاره، او ستا پلار چې مړ شو نو د زینت سره څه کار؟ دا خپل زما لنګ او دا خپل کمیس دا راواغونډوه او په دې خپل څادر کې مې تاو کو. بله خبره دا ده چې بچیا د زینت کار را سره ځکه ونه کې چې داسې ځای ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی. په داسې عدالت کې به مې پیسې کېږي چې هغه عدالت مې وړاندې لیدلی نه دی. داسې پولیس به مې ګرفتار کړي چې هغه پولیس ما لیدلی نه دی. نو دا دعا راته وکړه چې الله پاک دغه منزل په ما آسان. عزیزانو دا د ابوبکر صدیق غوندې سړی د آخرت دا تصور لري. بیا د حضرت عثمان غوندې سړی چې هدیره به اورېده نو جړل به صحابه ورته وایي چې عثمانه د جنت یا د جهنم خبرې کېږي ته نه جاړې، خو چې قبر وګورې نو په جړا شي. هغه ورته ویلې چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې قبر د آخرت په منازل کې لومړی منزل دی. د آخرت نظام چې شروع کیږي لومړی پوړی چې دا هغه قبر دی. نو دې ځای ته ځکه جاړم چې په دې ځای کې سړی پاتې راغی، په دې عدالت کې جوابونه صحیح ونه کړل نو عمر لا تبا شو. عمر او که په دې عدالت کې سره کامیاب شو نو عمر لا کامیاب شو. نو دې ته ځاړم ځکه چې اسنه په دې لومړي منزل کې د پاتې رانه شي. عزیزانو 24 घंटे دا تصور لرئ او 24 घंटे د دې فکر کوئ چې خدای دغه دې کې به څه کیږي. پلار بدر سرنی، رور بدر سرنی، مور بنی، خزه بنی، بچی بنی، اے سوک بنی سوا دا اللہ نو دای چې یقین وي دیتا متقی وي. دنیا خو یو فانی او عارضی شی دی. دنیا کې تاسو وګورئ د دنیا مرتبه چې چاته ملوش اګردي څنګه
هغه خبرې څنګه کوي دا هغه نفس وګوره چې د فرعون نه زیات دا د دې فخر دی چې زه په انګلیش باندې پوهېږم د کاتیر ورځو کې یو سړي ویره اوزګار یم څه کار مې نشته ما ورته ویلې چې قرآن دې ویلی دی او ما تلاوت کوه ما ته وایي چې کله کله کوم او باقی انګریزي کتابونه ما تلاوت کوه انګریزان وایي چې something is better than nothing something is better than nothing اوزګار کې ناستل خنوي سنه سکار کوا سنه سکول د نکولونه بهتر دي نو سنه سکول کې قران راواله ما ته اوس پوه شو دینه پس به قران وایم چې انګریزي کې مې ورته وایي دا غدا انګريز تخم دی او زمونږ ځکه چې څوک سوا کاله وشو چې پیرنګیان مشران تیر شوي دي دینه پس مونږ کې اسلام کم دی راځي ټول عمر انګريز مزاج زمونږ بچی پاتې شوي دي انګريز مزاج مونږ پاتې شوي استاد وګوره صدر بوش په ټول دنیا څه کوي لګیا دی او ان شاء الله چې خدای رانی ولې الله بیا د کابل او د عراق د هغه بزرګانو په برکت چې کوم د غزمکو لاندې پراته دي خدای د بوش اورمیګ ماتي مونږه په تالی سټیو مونږه خو جارو کخیو زم چې بس غولي کې لا کومه بم ورته بل څوک پاکي عزیزانو ارض می داو چې متقی دی ته وایي چې داغه دا ایمان وي او دا یقین وي چې زما انجام به صحیح او ما سره بکیږي څه نن دنیا سره د دې فکر نشته اسی سره ما چرته ونی دا تبلیغی جماعت والا دي چې دوی کوم جماعت تلاړ شي نو درې ورځې پاغه جماعت د خدای رحمت وریږي ځکه چې هر مانځن ارسته پکې د الله د دین دعوت ورکړي کی د دین سیوا درې ورځې چې تیری شي په دې جمعات کې قحط راش امام په کوټه کې ناشتي او بس ګیره ګمنځ را ګمنځ کې راشي په مصلا ودري په مصلا ودري کیو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد او چې سلام وګرځي نظر مليان خدای دې چې سلام وګرځي دا چې ټپ کې لکه مارغه غوندي او څوک چې بعد دوا کوي اوس خدای خبر چې پزله کې سوي چې سراکا تاسو خپل زړه معلوم دي یو دوا بکې یو دوا چې خدای اسلام غواړم تا غواړم
مونږ دا وایو کنه زوی مې نه جوړه دی او پلار مې نه جوړه دی او مور مې نه جوړه دی او ټول نه جوړه دی او بس یو ورځ به ټک شي او زیبا کا غواړه زړه مې مستا مولانا روی بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد سینہ میں اوشلا وا زړه مې راو باسا زړه مې سیری کا الله زما زړه خوستا کور دې په دې کې د بل چا څه کار ستا په زړه کې به بل څوک نه وي نن ستاسو په زړه کې درې قسمه توړې دي یو 40 کیلو توړه یو 80 کیلو توړه او یو درې مانا توړه ستاسو په زړه کې درې قسمه توړې دي مازیګر په دې سره کودرېږي ار یو چې ګوره چا به 80 کیلو توړه ورسته سوره کړي چا به د خدای دې بنیاد دوباسي د داسې دله قوم د داسې دله ملک د داسې دوس ملک داس ملک دے داس وطن دے داس اس خزی ہو گو رہی پتلون سٹائل پر تجھونا جوڑائی لگیا دے خاون درے ڈبیس دھنا ورطا گوری اغزان سارا رانوانا کری اور پرستو پتلون سٹائل پر تو گیا غصہ او پیمان در تویم چې اکثر از گورب دا گیرو والا اولادا سے ورسر دغم وی اوگا آم ورطا دا سے داسی شی وقت کتنیت درے ڈبیزا دلا دا نگوری چی دا خزی سر از خبر کم پا دی سرک بخلق را تا گوری لعنت پا دی ملک شب اور نور تباہ کی گی لگیا دے نور تباہ کی گی لگیا بازارونه وګورئ پکې دننه د الکانو ویسیارونه بیا دا بربن فلمونه چې په ټوله دنیا خوده کېږي هغه ته څه وایي کیبل نیټ ورک دې کې الکان دننه نه باسي چې څه کېږي زه درته څه وایم نن تمام دنیا دم توبه خدای ته وګورئ هغه ورځې په اور لګوړو په کوم ځای اخر کې اور په کوم ځای لګېدل شاهین بازار د چا بازارو سره راغی زما دکانم پکې سوځېدلی مالتابم په ډېرو سینو ګوتې والي بس خدای پکې تم تباه کړې کړ نو شاهین بازار له میړګان په خپله بوځي دا قوم به ښه ورځ ګوري دا قوم به ښه ورځ ګوري توبه وباسئ وما دې په خدای قسمي عزیزانو چې داسې بجاړئ بیا داسې بجاړئ
چې جړا بم څوک راټینګولی نشي. او بیا الله غوندې ذات سره بم رابطه شي چې هغه بې پروا دی. موسی علیہ السلام مور کوی تور تطلو مور ورتل بچیاله خدای ته وایه زه دا مونځ نشم کولی کمزور یم. خدای ته چې ویلې ورته وایه چې مونځ مه کوه. بیا یې ورځې تلو ورته بچیاله خدای نه پوښتنه وکړه چې ستا نوم څه دی؟ ما سره خو دې ډېره نیکي وکړه. ویل مور ته دې ووایه چې زما نوم دی بې پروا. چې راغی مور ته ووایي چې الله وایي زما نوم دی بې پروا. به د کټه کوزه وغورځېده. بچی والله که مونځ قضا کړم. ویل ولې مورې؟ ویل چې نوم یې بې پروا دی نو زه به د هغه څه وکړم که جهنم ته مې روانه یم. نو هلته ذاتم بے پروا دی. کته زه به وجاړم ما به پرېږدي، زه به چغې ووایم ما به پرېږدي. نه، ذاتم بے پروا دی. نو دا صفتونه ځان کې پیدا کړئ او په دې هر وخت یقین لرئ او زړونه ګوره د خدای کور کړئ. زړونه د خدای کور کړئ. دې وختي طور اوس په دې پاکستان کې وګوره کنه څومره خلک تیر شوي. پرون څو نن څه دی، پرون څو نن پرون ګډوره نن زړه خرته جوړه ده. د ملک ګوره دا د عبرت څیزونه دي. عزت یو د الله په ذات سره په تعلق کې ده. بس نو رس نشته. قرآن وګورئ کل من علیها فان. سچ ګورئ تا به فنا شي، باقی به څه پاتې شي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ستا حبیب ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې شي. دو نظام دي. ایس نو کائنات پیدا کرو، عرص موجود دی، عرص به ختم شي او یو ذات به باقی پاتې شي.